سلامونه ملګرو، زه ورو راغیم او نن تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ ته د 9/11 پیښه ښودل کېږي، چیرې چې په تلویزیون کې خبر راځي چې د یوه ترهګري ډلې لخوا څخه پر امریکا برید شوی دی. د دې برید له امله د امریکا د نړۍ سوداګریز مرکز یعنې توین ټاورز نړېدلی دي. په دې برید کې ډېر خلک وژل شوي دي. کله چې یو سړی دا خبرونه ګوري نو له جابې څخه ډېر زاړه کیپیډ موبایلونه راباسي، خو تر څو چې هغه یو چاته زنګ وهي د لمانځه وخت کېږي. هغه سړی ولاړ و چې خپل لمونځ وکړي. همدا مهال یو شمېر امریکایي پوځیان له شا څخه راځي، د سړي پر سر باندې توره کڅوړه ور اغوندي او په زوره سره یې د هغه ځای څخه بیایي. هغوی دا سړی له یوه ځای څخه بل ځای ته ګرځوي تر څو د زندان لاره ځنې ورکه سي. څو ورځې وروسته پوځیان دا سړی ګوانتانامو زندان ته بیایي. هلته په یو بندیز کیمپ کې اچول کېږي. دا کیمپ په داسې ځای کې جوړ شوی دی چې هیڅ چاته یې ځای نه دی معلوم. بندیان هلته په ډېره بده توګه سره ساتل کېږي او په بېلابېلو لارو شکنجه کېږي. هر بندي ته بېله حجره ورکول شوې ده. دغه کیمپ ته ډیټا کیمپ هم وایي، ځکه چې د خلکو معلومات له بېلابېلو هېوادونو څخه راټولېږي. هر کال نوي افسران دلته ټاکل کېږي او د دوی نوبتونه هره میاشت سره بدلېږي. یعنې هېڅ بندي دا فکر هم نشي کولی چې له دې ځای څخه وتښتېږي. هغه سړی هم په همدې کیمپ کې بندي شوی و، کوم چې موږ د فلم په پیل کې ولیدی. صحنه بدلېږي او موږ ته د 8 کالو څخه وروسته وخت ښودل کېږي. لکه د تل په څېر نن هم د افسرانو نوبت بدل شوی و. د دې په منځ کې یوه ښځینه افسره ایمي ده. ایمي نن د لومړي ځل لپاره په دې بندیز کیمپ کې د کار لپاره راغلې وه. نو لږ سره وارخطا وه. ټول افسران یو ځای راټولېږي او د کیمپ په اړه باندې معلومات ورکول کېږي. سینیر کمانډر جان ټولو ته وایي هېڅ بندي نشي کولی چې وتښتېږي. ډېر پرمختللي امنیتي وسایل منصب کړي دي. تاسو باید یوازې پر دې پام وکړئ چې بندیان ځانوژنه ونه کړي، ځکه هغوی ته معلومه ده چې له دې ځای څخه د تېښتې هېڅ لاره نشته. هغوی زیاتوي تاسو به د 12 ساعتونو په نوبتونو کې کار کوئ او هر بندي ته باید تاسو متوجه یاست. ځینې بندیان به هڅه وکړي چې تاسو مشغوله کړي او خطا مو باسي، ځکه تاسو نوي یاست. یاد ولرئ دا ځای د جګړې میدان نه دی، خو بیا هم خطرناکه دی. د نوي افسرانو زده کړې روانې دي. د جان په مخابره کې یو غږ راځي چې یو بندي د کنټرول څخه وتلی دی. څلور افسر ملګرو، که غواړئ د دې ویډیو نوره کیسه راسره وګورئ، زموږ په یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته، هملته یې راسره کتلی سئ. د مکملې ویډیو لینک د دې ویډیو په کمنټ کې شته. مننه.